د قرض د ادائی دپاره موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب غونتی دعا خودلې د آسانه دعا ده. علی بن ابی طالب رضی الله عنه هغه ته سړی راغی او سړی ورته وایي د مکاتبت کړو، مکاتبت دې ته ویل کی غلام یا خپل مالک ته وایي زبطال دومره پیسې جمع کم دربه کم د 2 کال کې 3 کال کې 10 لکه 15 لکه 10 لکه څومره کی دا وزتاله په دومره کلونو کې درکما او ما بتا آزاد کی دا لیکل وشي او مالک کو تو چې بالکل مستات اجازت ته ځان لسو پیسې میسي پیدا کوا او به غراوړو ته آزاد شي. نو یو سره راغی هغه مکاتبت کړو لیکلی کړو د خپل مالک سره چې په ما باندې ډېر غټ بوج دی نه یو قرض دی را باندې زسه چل وکم. علی بن ابی طالب رضی الله عنه ته فرمایي الا اعلمک کلمات علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم. زتاتی یو څو کلمات نخیم یو څو جملې د تنخیم چې هغه ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی. لو کان علیک مثل جبل صیر دینا اداه الله عنک. کچری پتا باندې سیر دای او غر دی د سیر غر عمره ک پتا باندې قرضون هم بدن الله ادا کی. آی کی ټیم کې دا غړ غرو جو هغه وت ذکر کړو مونږه عام ویو ک د غرو عمره پتا باندې قرض هم به الله دنا ادا کی. الله تعالی اسباب هغه ګوري ورشي یقین دی په اعتماد په الله باندې ناسړی ته لوایا القل وایا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا یو سوال الفاظ دي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. معنا دا یا الله کافی ش زما د پاره په خپل حلال مال سره د حرام وستانه یا الله حلال مال راکړه د حرامونه می وساته. واغنني بفضلك عمن سواك او یا الله ما بے پروا کو ما مالدار کام په خپل فضل او کرم سره دا چاله چې ما سیواستانه دی. یا الله هیڅ چاته محتاج کوا ته مې بے پروا کا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دعا بار بار وی بار بار سم مقدار ورنده معلوموم حتی چې په سجده کې هم ویلې شي. سجده کې ویلې شي دا مانځ په اخر کې د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا ای په ځای باندې ویلې شي. دا دعا ویوا الله رب العالمین بعد غروم رک قرض یم بدن الله ادا کی. نو لک عمل له او فائدہ به کې څومره ډیر زیاته ملاويږي.